پرون د اسات 40مې نیټې په ویاړ د هیواد په ګوټ ګوټ کې جشن ترسره سو. دغه نیټه کې د اسلامي امارت د واکمنۍ پیل او د جمهوري نظام پای و چې په دغه تاریخ باندې د ناټو په چوکاټ کې د امریکې په مشرۍ د بهرنیو ځواکونو اشغال پای ته ورسېده. په دغه غونډو کې چې ترسره سو د دغې ورځې په ویاړ چارواکو خبرې وکړلې چې په هغه کې د بهرنیو چارو وزارت وزیر هم خبرې وکړلې چې ویې ویل کومو هیوادونو چې په افغانستان کې په تیرو 5 کلو کې له افغانستان سره ښه روابط درلودل هغه اقتصادي وده او نور پرمختګونه کړي دي، خو هغه هیوادونو چې له موږ سره ښه روابط نه درلود هغه یې تاوان کړی. اوس هڅه د دې کوي چې د ځینو ډلو یا اشخاصو ملاتړ وکړي سره له دې چې دوی په ټولو امکاناتو ونه سوی کولی په افغانستان کې خپل اهداف تعقیب کړي. دغسې اقتصادي مرستیال هم خبرې وکړلې، نورو چارواکو هم چې هر یو په وار وار د افغانستان د 5 کلو لاسته راوړنو په اړه خبرې درلودې. د افغانستان دپاره د امریکې د بهرنیو چارو وزارت پخواني ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد هم پر امریکې غږ کړی چې باید له افغانستان سره روابط ښه کړي. د افغانستان انزوا د امریکې د رقیبو هیوادونو تقویه یا د هغوی په ګټه ده چې دغسې مسایلو ته باید زمینه مساعده نه سي. دا چې د اسلامي امارت راتلونکي پلانونه باید څه وي، روان کال کې باید کوم اقدامات ترسره کړي، له تیرو باید کوم څه نتیجه واخیستل سي، دغه ورځ څه ډول ونمانځل سو. دا هغه مسایل دي چې نن په تودو بحثونو کې بحث پرې کوو. را سره په پروګرام کې 3 تنه قدرمن میلمانه دي، هر یو دیني عالم او سیاسي شنونکی ښاغلی شیخ عبدالمنان ترخیل، بل میلمه را سره سیاسي شنونکی او اقتصادي شنونکی ښاغلی ډاکټر عبدالصادق حمیدزوی، او را سره سیاسي او حقوقي شنونکی ښاغلی عزیز الله حقپال. د تاسو 3 سرو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. پخیر راغلاست پروګرام ته. درنو لیدونکو په سلامونو مو هرکلی کوم. زه روح الله علیزی یم، تاسو ته تاوده بحثونه وړاندې کوم. شیخ صاحب، پرون د اسد 40مه څنګه تیره سو په افغانستان کې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. انا فتحنا لك فتحا مبینا صدق الله مولانا العظیم. ګران علیزی صاحب تاسو ته او جناب علي قدر ډاکټر صاحب حمیدزو صاحب ته، اقبال صاحب ته او درنو تخنیکي همکاران د شمشاد او ټولو افغانانو ته، مسلمانانو ته په داخل او په بهر د هیواد کې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام. علیزی صاحب، پرون دغه ورځ چې ولمانځل سوه په افغانستان کې چې د استقلال ورځ وه او 40 د اسد و، ټولې دنیا ولیده. ځکه د جمعې په ورځ باندې بهر نه څوک را سره په سکایپ کې غږېده، هغه مخالفتونه دا کول چې حکومت عامه شمول نه دی، حکومت چې دی د امارت اسلامي خلک عام راضي نه دي. ما ورته ویلي دا خلک عام راضي کېدل او نه راضي کېدل چې خلک راضي دي که نه دي راضي، ما دا به تاسو ته د هفتې په ورځ معلومه شي چې دا خلک راضي دي او که نه دي. پخپله به یې ټوله دنیا وګوري او ټولې رسانۍ به یې وګوري چې خلک تر کوم حده پورې او څو فیصده راضي دي. الحمدلله همغه و چې هغه څنګه مو واده کړې وه چې پرون مو ولیدل په ټول افغانستان سراسر کې چې که هغه دوررسې ولسوالۍ وي که ولایتونه او که ښارې وي، په هغه انداز او جم و جوش کې تاسو ټولې رسانۍ ولیدي چې په 3 ساعتو کې په کابل کې یو څوک تېرېدی نه سو. دومره مخلوق راوتلی و او په خپل مینه راوتلی و، په خپلو جذبو راوتلی و، خپل شخصي مصارف یې کول. د خلکو شعار څه شی و؟ د خلکو شعار دا و چې خلک خوښ وه د امارت نه او د دې شاته ودرېدل او د دې تایید کول چې موږ همدغه 15 کاله دي د افغانانو شعارونه مو پرون لیدل چې دا 15 کاله په افغانستان کې موږ د خوشحالۍ او د سوکالۍ او د امن ساه اخیستی دی. ځکه 48 کاله په افغانستان کې چې کوم اور بل او هر کور ته د هغې اور دود او لوګی او تپ رسېدلی و. دا اور چا بل کړی و؟ دا اور هغه چا چې بل کړی و نتایج یې خپل ولیدل چې اور چا بله و او لاسته شاته د چا لاسونه و، ټول په خپل نتایجو په خپلو سزاګانو ورسېدل. هغه
بدبختانه هغه شومې او بدې څیرې چې دا اور یې بل کړی و د هغوی تجربه به بیا انشاءالله نه تکراریږي ازمودن را باز ازمودن خطاس ملت په دې 15 کلو کې ولیدل او هغه دنیا چې د لرې نه ورته ګوري ځکه وایي دا سیلبین دي نښې منځ وي هغه څوک چې د لرې نه تعقیب دی افغانستان ته چې په دې 15 کلو کې څه روان دي او پرون یې څه ولیدل د هفتې په ورځ باندې چې دا خلک په کم شوق راوتلي او کومه مینه یې وه او کم پشتیواني اعلانوله کومه خوشحالي کوله نو په خپله پرون د خلکو هغه پشتیوانه د امارت اسلامي نه او خوښي د صلح او د امن او د استقلال د ازادۍ د وجې نه پرون په ټول افغانستان کې خلکو ولیده چې په کم مینه او په کم محبت باندې خلک دغه جوش سره چې خلک راوتلي وو جناب علیزی صاحب هر کله چې موږ په لویه جرګه کې تالار کې چې 8 بجې موږ ته ټیم راکړی موږ به چې کله کله به خلک په 10 بجو باندې راورسېدل خو چې کله 9 بجې کېدې پرون د تالار دروازې بندې وي څوک نه جهېدل په دومره مینه او په دومره شوق باندې خلک راغلي وو نه په سړکونو ځای وو لارې هم بندې وې تالار او څوک چې راغلي وو په کومه کټګوري کې وو په عامه کټګورۍ کې هغه مینوال راغلي وو چې د افغانستان سره مینه ده د صلح سره مینه ده د ازادۍ سره مینه ده د استقلال سره مینه ده د احترام متقابل سره مینه ده عام خلک په خپله راغلي وو او په خپله مینه باندې راغلي وو علاوه له هغې نه چې کله موږ د لویې جرګې تالار نه راوځو او د باندې چې دا مخلوق تا کته چې په سړکونو باندې ځای نه و یو څوک خپل ځای ته په اسانه باندې رسېدی نه سو ور بلونکو ته چې تاسو مخکې اشاره درلودله په افغانستان کې دغه ورځې کوم څه وړاندې کړل نو ور بلونکي په دې خپله پوه شول او په دې پوه دي چې اوس هغوی دپاره فقط یو د وړو پزه په کار دی چې هغوی ته موږ همیشه دپاره دا خبر ورکړی دی او آواز هم کړی دی د رسانیو د وجه نه دی د بېطرفۍ نه موږ یو آواز کړی دی چې ګورې هغه څوک چې په افغانستان کې 48 کاله اور بل کړی دی دغه د اور بلول افغانستان ته نتیجه منفي وه تاسو وګورئ چې په هر کور کې کونډه یتیم مشکلات اقتصادي سیاسي تعلیمي انداز کې څه کم مشکلات په 48 کاله په دې اور کې افغانستان لیدلی دی او افغانستان هغه جنګونو قرباني شوی دی نو افغانان نور نه غواړي چې په خپل ملک کې اور بل سي دغه د امن او د استقلال او د ازادۍ شپې چې دا 15 کاله په افغانانو تېره سوي دي د دې نه خوښ دي او نه غواړي چې نور هغه بدې څیرې هغه منفورې څیرې هغه تجربه سوي څیرې چې په افغانستان کې نور اور لګوي افغانان نور نه غواړي هغې ته ځکه افغانان چې ونه غواړي ملت چې ونه غواړي په کور کې ځای ورنه کړي هېڅ کله دا انخیال سو محال سو جنون چې بیا به څوک د افغانستان امن خراب کی انشاءالله په ټول افغانستان جغرافیه باندې هغه نظام قایم دی چې هغه د قرآن کریم او د احادیثو او د فقه حنفي هغه نظام قایم دی او ملت افغانستان چې دی دا مسلمان ملت دی شاته ولاړ دی نور به هیڅکله چاته اجازه ورنه کي چې افغانستان امنیت بیا د 13 کلونو په شان خراب کی ټول نو په مینه باندې پرون هغه مینه تاسو ولیدل د خلکو فال صاحب تاسو به هم پرون وضعیت څارلی وي له افغانستان څخه تاسو څه ولیدل او دغه ورځ مهم مسایل په دغه ورځ کې څه و چې وړاندې سو سلامونه محترم علیزی صاحب تاسو ته ستاسو د میز ګرانو قدرمنو مېلمنو ته تخنیکي همکارانو او د افغانستان ټولو ولسونو ته چې د شمشاد تلویزیون له لارې څخه تاسو پروګرام ګوري لومړی تر هر څه د ازادۍ د ورځې مبارکي د افغانستان ټول ولس تاسو ته د افغانستان ولس ته د افغانستان چارواکو ته مسؤلینو ته او ټولو غازیانو او شهیدانو ته مجاهدینو ته وړاندې کوم پرون په افغانستان کې د استقلال یا د استقلال د بیرته اخیستلو 15 کالیز مناسبت باندې پراخ جشنونه د خلکو پراخ ګډون او د خلکو پیوستون له حکومت سره په نمایش باندې ښکاره شو پرون ورځ په افغانستان کې د بهرني اشغال د خاتمې 15 کالیز منځله کېدله بلکې په افغانستان کې د هغو زورواکانو د قومي ټیکدارانو د جنگي جنایتکارانو د مفسدو چارواکو د غاشمینو او د قانون د حکومت څخه د معافاو کسانو د منځولو ورځ هم منځله کېدله پرون ورځ نه تنها دا چې په افغانستان کې امریکایي اشغال ختم شوی بلکې د امریکا د لاسپوڅي نظام هغه مفسدو چارواکو حاکمیت هم له منځه کړلی دی ځکه د افغانستان خلکو دغه ورځ کې د خوشحالۍ کې برخه اخیستله او د افغانستان د ملت څخه د افغانستان د حکومت څخه یې پوره ملاتړ ښکاره کول په دغه ورځ باندې افغانستان
د خارجي عسکرو له وجود څخه ازادي اخیستې ده ځکه خلکو خوشحالي احساسوله. تاسو ولیدل چې په پلس هاو زره کسانو په دغه خوشحالي کې په ډېرو احساساتو ښکاره کولو سره د بیرغونو په رپولو سره برخه واخیستله او د خپل پیوستون د خپل حکومت سره اعلان کړ. دا یې نړۍ ته جهانیانو ته او ټولو خپلو مخالفینو ته وښوله. په زړه پورې مسله تاسو په دغه ورځ کې څه شي و چې هغه افغانانو ته وړاندې سو؟ ما ته د افغانانو د حکومت یووالی له ملت سره نږدېوالی او د ملت ملاتړ د خپل حکومت سره نږدېوالی د خلکو پیوستون دا ډېر لوړ ارزښت دی. په دغه ورځ باندې موږ ولیدل چې افغانانو خپل ارزښتونه ساتلي ول. په دغه ورځ موږ ولیدل چې افغانانو هغه جلاوالی پیوستون چې دوی په منځ کې راغلی و هغه یې بېرته لاسته راوړی و. یعنې یو ملت د نظامي اشغال څخه نه دی ازاد شوی بلکې د فکر د تاریخ د ژبې د کلتور ارزښتونه چې هېر شوي وو هغه یې ژوندي کړي وو. خپل ځان به خوا د نورو په سترګو کې لیدل. افغانانو به خپل ځان د نورو په سترګو لیدل. خپل قوت به د نورو په قوت کې لیدل. خپل ځان پیشرفت به د نورو په ساینس او تخنیک پورې تړل. ولې دغه ته به چې ویل دې ته به فکري تابعیت ستونزه ویله. ولې نن د افغانستان ولس د فکري تابعیت ستونزې څخه راوتلی دی. خپل ځان خپلو مټو باندې د اتکا اصل ته نږدې شوی دی. نن په دې باور دی چې که هر څه وي موږ به د خپل هېواد په خپله اقبال صاحب 24 د اسد باید په تاریخ کې څه ډول یو ورځ ونومول سي؟ 24 د اسد د افغانستان د تاریخ کې د افغانستان په تاریخ کې یوه زرینه پاڼه ده. 24 د اسد د افغانستان د ازادي د ورځې د بیرته اخیستلو ورځ ده او 24 د اسد د یو قوي او قدرت د اشغالګر هېواد امریکا او د هغوی د ټولو همکارانو د ناتو د خلکو څخه د ازادي او د استقلال ورځ ده. 24 د اسد هغه ورځ ده چې افغانستان وکولی شوی چې خپله سیاسي ازادي خپل استقلال لاسته راوړي. موږ په دې باور لرو دا درسته ده چې زموږ خپلواکي عملي خپلواکي ټول نه ده تکمیله. ځکه عملي خپلواکي کې د سیاسي خپلواکي تر څنګ باید اقتصادي خپلواکي وي، فکري خپلواکي وي او قانوني خپلواکي وي. دا ټول باید وي چې ټول همدای هغه اقتصادي خپلواکي ده چې اقتصاد د ازادي مخکې له دې چې حمیدزوی صاحب ته ولاړ سم تاسو دغه څه چې وړاندې کوئ د دغه خبرو پر وړاندې بیا یو شمېر مخالفت کوي. ستاسو مخالفین چې د دغه خبرو دي دوی څومره فکري دي په دغه مسله کې چې مخالفت کوي؟ موږ یو مشکل دا وله چې موږ په نه تنها چې موږ سیاسي ازادي له لاسه ورکړې په اشغال کې موږ فکري ازادي له لاسه ورکړې وو. زموږ ځوانان بالخاص دا ډېر ځوانان چې دغه اشغال په زمان کې را تربیه شول رالوی شول راوروزه شول هغوی دغه د تابعیت ستونزه د فکري تابعیت ستونزه درلودله. خپل ځان یې په خپلو سترګو نه لیدل. خپل ځان یې د امریکا په سترګو خپل ځان یې د خارجي استخباراتو په سترګو خپل ځان یې د نورو په قوت کې کتل. ځکه د دې اقتصاد په نورو متکي وو، د دې امنیت په نورو متکي وو، د دې پلانونه په نورو متکي وو، دوی ته پالیسي ورکول په نورو متکي وو. هر څه یې ته نه دا لیدلي وو. دوی دا لیدلي وو چې هر څه موږ ته باید بهرنیان امریکا راکړه بل یې راکړه بل یې راکړه که موږ هېڅ یو. دغه ته دغه د فکري د تابعیت ستونزه ویله کېږي. هغوی په خپل ځان باندې باور نه درلودل چې افغانانو همدا علت د ګورده په 14 د 24 د اسد یا په 14 د اګوست باندې 15 د اګوست باندې د افغانستان 350,000 اردو ولې وشړېدل؟ ځکه چې څنګه چې احساس کړ چې بهرنی ملاتړ له ما قطع شوی دی خپله یې لاس وپښې سره وشړېدل او خپل ځان یې نور اداره کولی نه شوی. خپل کنټرول یې لاس ورکړو یو په بل پسې تسلیمېدل. په 15 ورځو کې ټول افغانستان د دغه طالبانو په لاس باندې فاتح شول. دوی حتی 15 ورځې هم طاقت ونه شوی کولی. 10 ورځې هم طاقت ونه شو کولی. هنوز امریکایان په دغه کې په میدان هوایي کې وجود درلودل دوی سقوط شول. مننه کوم. امریکایان د دوی بعد له میدان هوایي وتل. د امریکایان په میدان هوایي کې ودرېدل د وطن تښتېدل. دا چې و چې دی دغه فکري تابعیت په ستونزه کې ګرفتاره وو. مګر نن زموږ خلک خپل ځان متکي
نن د خپل ځان د دفاع ته ملا تړلی دی، د خپل ځان آبادي ته ملا تړلی دی، دې ته ملا تړلی چې د خپل هېواد اقتصادي چرخ موږ په خپله باید وګرځوو، کارتونونه راوباسو، معدنونه راوباسو، ترانزیت لارې جوړې کړو، ریل پټلۍ وغځوو، له همسایه هېوادونو سره د راکړې ورکړې د تجارت صنعت دا مخته بوځو، ځکه چې دا ټول یو له بل سره تړلي او د یو هېواد اقتصادي ستراتیژي جوړوي. حمیدزی صاحب پرون یو تصویر دا چې ښار ته د دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد راوتلی و، د خلکو بیروبار تر دې حده و چې د دغه ساتونکي ورک شول ورڅخه، بیا نور ساتونکي راځي خو هغه هم نسي کولی د خلکو مخه ونیسي، بالاخره په ډېر جنجال سره دی د خلکو له منځه ایستل کېږي. دغه د یو چارواکي دپاره څه بیانوي د خلکو په منځ کې؟ علیزی صاحب محترم، زه په خپل ور سره تاسو ته درنو مېلمنو لکه هر یو محترم شیخ صاحب ته او حقپال صاحب محترم ته او د شمشاد نړیوال ټلویزیون ټولو معززو کارکوونکو او لیدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. علیزی صاحب محترم، یعنی پرون داسې یوه ورځ وه چې په دې کې تقریبا د خلکو یووالی، اتحاد او مینه تر ډېره بریده طبیعي مینه، مصنوعي نه طبیعي مینه ولیدل شوه. تاسو ولیدل چې کله هم مجاهد صاحب د خلکو منځ ته ورځي، یعنی د هغې سره د مینې د اظهار په پار دومره حد کې ګڼه ګوڼه جوړیږي چې هغې نه خپل ساتونکي یعنې ساتونکو نه دا بیخي لرې کېږي. د خلکو دا د خلکو د مینې د اظهار یوه بیلګه ده، ثبوت ده چې نن مشران د خلکو په منځ کې لري. متقي صاحب پنجشیر ته لاړو، په پنجشیر کې هلته د مشرانو سره په کټ یا په ځمکه باندې ناستی او د هغې نه راټولېدل او همداسې نوره مشران په مختلفو ځایونو کې د خلکو په منځ کې کېناستل او بیا په خلکو په دوی باندې راټولېدل، دا هغه بیلګه او هغه ثبوت ده چې نن یعنې کلونه د افغانستان ملت په دې باندې غلط کړلی شول چې موږ ستاسو لپاره غمخواران یو، موږ ستاسو د هویت او فکر او د پرمختګ فکر لرو، در حال کې چې کله هم یعنې بادار تلو دی د 10 ورځو تم کېدو جرأت هم د ده سره نه و. علت دا و چې دی خپل اعمال دلته یو سوال حمیدزی صاحب، یوازې د دفاع وزیر نه، خلیفه صاحب چیرته دي، دغسې خلک چې راټولېږي، نور چارواکي، پرون د اسلامي امارت زعیم امیر المؤمنین قندار کې راوتلی، دغسې خلک راوتلي وو، دوی څه کړي د خلکو دپاره چې دغسې ورته راوځي؟ دوی د افغانستان هویت را ژوندی کړی، دوی د افغانستان دایه را ژوندی کړي او هغې لپاره یې قربانۍ ورکړي، دوی د افغانستان بنسټیز حقوق پر ځای کړي دي، دوی د افغان مجاهد ملت افتخارات پر ځای کړي دي، دوی د افغان ملت چې د امریکې نه هم زه مشر یم او تمدني ظرفیت لرم، همغه ظرفیت یې پر ځای کړی ده، ځکه دوی د خلکو په منځ کې قدردان دي او محترم دي او معزز دي او خلک ځکه د دوی نه چې په هر ځای کې وي، هر مشر چې وویني په زرهاو پرې راټولېږي، یعنې د هغې سره د مینې او د تشویقي او د احترام تمثیل کوي. درنو لیدونکو دمه لرو، بیا هم بخیر الاس. پرون چارواکي راوتل، امنیتي ګردانو په دې خاطر څوک ضرر ورته ونه رسي مخه وینیوله. نن که چارواکي راوځي په دې خاطر چې ولس محبوبیت د دوی زیات ده چې ودرې له ډېر محبوبیته څوک تاوان ونه رسي. په افغانستان کې یعنې نیمه لسیزه موږ د امن په څپرکي کې ژوند تیر کړلو. الحمدلله نن افغانان یعنی هغه په ارزښت باندې د ازادۍ په ارزښت باندې نن وپوهېدل. نن هغه څه چې ماته مشر ماته خپل افغان خپل ورور یعنی دښمن تعریف کړی و، نن افغانانو د سترګو نه هغه پرده لرې ده، هغه پرده یعنی چې هڅه کلونه هڅه د دې لپاره وشوله چې طالب یعنی د افغانستان یعنی د پاکستان نیابتي ډله او د افغان دښمن نن ولیدو چې اصل کې نیابتي ډله څوک ده. تاسو پوهېږئ پاکستان یعنی بله ورځ د دوی عیسی مشر وایي چې طالب هیڅکله د پاکستان نیابتي ډله نه وه او نه ده، یعنی په خپله هغه وایي اعتراف کوي. در حالې کې چې د پاکستان حرکت دا خو معلوم دی، یعنی کله چې زه په سټیج کې نه یم زه به یو ښه مثال ورته ورکړم.
کله چې خلیلزاد صاحب د دوحې په مذاکراتو دغه مسایل تسلسل دا کیسې روانې وي، خلیلزاد راغلی و اسلام آباد ته. نو اسلام آباد ته چې راغلی و دلته د پاکستان نه غوښتنې کړې وه چې د پاکستان مشران چې هغوی سره مونږ کېنوي، نو دوی ته مشران په لاس نه ورتلل، مشران نه وو ورسره. نو 2 ورځې بعد خلیلزاد په خپله بیا په دې باندې پوه شوی و چې د مونږ خو چې څه اورېدل او څه تاسو ویل هغه حقیقت نه ده. هغوی د په خلیلزاد نه غوښتنه کړې وه چې هغه عزت هم په ځای کې اوس مشران را پیدا کړه چې دلته یې کېنوو که نه. کلونه کلونه یې په دا نوم په دغه منافقت په درویۍ باندې هغه کړي وه چې مونږ په طالبانو باندې تسلط لرو، مونږ یې کولی شو یعنې چې هر څه پرې وکړو. خو کله چې د واقعیت ځای راغی نو همغه واقعیتونه دي چې نن افغان ملت ته برملا شول، حقیقتونه دوی ته ورسېدل. همدغه ده چې د مینې دومره حد کې یعنې جذباتي او دومره حد کې وي چې د دې ډار وي چې د مینې نه یعنې د محبت نه یعنې هلته څه ضرر بل چاته یا مشر ته څه ته ونه رسېږي. دا ډار نشته چې څوک به یعنې په کوم د امنیتي مسایلو یا د قصدي خصومتي مسایلو له وجې به ضرر ورسوي. نه، یعنې نن که ته ګورې په هر ځای کې د ګارد مسؤلیت دا وي چې داسې ګڼه ګوڼه د مینې د جذباتو نه جوړه نشي چې چاته ضرر ونه رسېږي. نه د دې لپاره چې څوک به راځي مشر به له منځه وړي. تاسو ګورئ ما یعنې هجوم زیات چې هر څوک ځان رسوي، بالکل چې د مشر ته ځان ورسوي، د لاس ورته مچو کې. دا حقیقي مینه همدغه ده. ما یو شی مخکې ویلې چې په هفته په 10 ورځو کې دا خلک یعنې د دې ځای نه وتښتېدل. کل اردو په نوم ستر ټنګونه هر شی به ورسره وتښتېدل. وجه دا وه چې دی خپل اعمال ډارولو، د پالیسي د افغان ملت سره د افغان هویت سره په جنګ و، د بل چا لپاره کار کوو. که د افغان لپاره کار کړی وه او د افغان د مسلمان دایې لپاره کار کړی وای د دا وضعیت نه و. یعنی ته ګورې چې د بشکې سره یو څوک راځي، ناټو د هر څوک یعنی د دې سره مبارزه کوي، هغې سره ایماني جذبه وي، د هغې فکر سپېڅلی وي، د هغې د افغان ملت لپاره یعنی داسې څه کړي وي چې دی په ډېره په جذبه او شجاعت سره مبارزه کوي. اما یو څوک چې د توپ او ټانګ او هلیکاپټر سره منډې وهي نو دغلته ټوله کیسه معلومه نه شوه. ټوله کیسه نوره پتا ته زه څه دلیل کې درکمه، کوم وضاحت کې درکمه. پرون ځینې تصویرونه وړاندې سول، ښځو په لاس کې بیرغونه وو، ماشومانو نظامي لباسونه اغوستي وو. په دې انتقاد و چې دا دستوري سوی. اسلامي امارت یعنې ډېره کم هغه داسې و چې بیرغونه یوړل شول. تاسو ولیدو د هغې ویډیوګانې چې حتی یعنې هغه خلک بعضې بېوزله خلک چې هغوی لاسرسی نه لري اما غوښته چې بیرغ په لاس کې ولري، موټر ولاړ و، په موټر باندې په یو رقم سره په دې بیرغونو باندې هغه شو چې مشکل جوړ نشي. یعنې مسؤلیت هم زموږ یو ملګري سره و، هغې ملګري هم د شخصي لګښت نه بدون د اسلامي امارت په هغه باندې نه، د خپل شخصي لګښت نه یعنې هلته بیرغونه وړي وي چې که څوک غواړي یعنې هغې کوي راسي، یعنی بیخي په هغې باندې داسې بیروبار شو. هیڅ کله هیڅ نه وه. زه یو سیاسي شنونکی یم، یعنې زما نه تر اوسه پورې دا غوښتنه نه ده شوې چې زه د یو داسې چاره ترسره کړم، داسې تمثیل دې وکړم چې دا خلک یعنی د ډایورژن تاکتیک وي او یا دغه مسله وي. نه، دا چې زما نه ده شوي، یعنی حتی چې زه یو رکن یو داسې حد اقل یو څوک یادېږم چې په ټولنه کې یا د پول ارتباط یعنی د ارتباطي پول حیثیت راکول کېږي یا نوره چې ما ته نه ده شوي، نو عامو خلکو ته به څه وشي؟ دا د عامو خلکو مینه وه، مینه ده. تالې ده یعنې په ډېرو ځایونو کې سپین سري وي، هغې بیرغ راخیستی او په دې بیرغ کې لکاو کتابونه خبرې جمع کړي. وایي سپین سري په زوره راایستل سوی وه. بس خو دوی د دوی هغه پخوانۍ عادتونه دي، هغې نه ناوړي. ما درته ویلې چې د دوی 20 کاله درواغ او هایپوکراسۍ مونوکراسۍ داسې یو ماحول کې عادت شو چې دوی نن د رښتیا نه هم چې هر څومره کیسې ورته جوړې کړي بیا هم حقیقي تصویر د دې څه و چې سپین سري ښځه راځي بیرغ یې په لاس کې بغلان کې. حقیقي تصویر دا و چې
زه نن د خپل برخلیک د ټاکلو تصمیم په لاس کې لرم، خپلواک یم. نن هیواد کې افغانان له منځه نه ځي په ورځ باندې. نن زه د هغې ورځې نه خلاص یم چې د غربت له وجې به یو طرف ته غربت را باندې راوستی و، بل طرف ته 400-500 به د ورځې ما ځوانان له لاسه ورکول. او بیا چې کله هم ورته یعنی مشر ته هغه مشر پسې چې دی تلو هغې ورته ویلي چې دا ولې داسې کېږي، وایي چې مړه کېږي دی که نه، او همدې لپاره دي. د چا لپاره؟ د امریکې ګټو لپاره. د امریکې لپاره دا پیشنهاد ورکوي چې ته د خپل عساکر فقط په داخل کمپونو کې کا چې مونږ مورال او دغه پیسې راپسې وي. خیر د زه افغانان درته وژنم. هغې سپین سري نن د دې ورځې لپاره بیرغ په دې مټ کړی و چې زما زوی نن د امریکې او د غرب د ګټو لپاره نه وژل کېږي. زما زوی نن په افتخار سره په خپله خاوره کې د خپل تصمیم خاونده په امن کې ژوند تېروي. مننه کوم. شیخ صاحب چارواکو خبرې وکړلې. په چارواکو کې د بهرنیو چارو وزارت وزیر وویل چا چې له موږ سره ښه روابط درلودل کومو هیوادونو هغه نن په ګټه کې روان دي، که اقتصادي او نورې ګټې. هدف یې کوم هیوادونه دي، څه ګټې نن رامنځته سوي په ښه روابطو کې له افغانستان څخه دغه هیوادونو؟ خالصې صاحب دې کې شک نشته چې افغانستان په اسیا کې یو هغه نقطه دی، هغه مرکز دی او هغه ښایسته او مثبت تاریخ په منطقه کې لري چې هر چا پخوانی یو متل دی ویا لویو کورونو دسه او یا لویو غرونو دسه. افغانستان په ټول تاریخ کې یو داسې تاریخ لوبولی ده او داسې غیرت او داسې یو ځای د اقتصاد او د سرمایه گذارۍ دپاره یو مملکت دی چې هر چا ورسره دوستي کړې دی او لاس یې د دوستۍ ورکړی دی. و افغانستان سره واقعي دوستي کړې دی، حقیقي دوستي کړې دی. ګټې هغه ملکونو په خپله لیدلي دي او ځکه بیا هغوی د افغانستان سره امارت اسلامي سره بیا هغه خیر روابط جوړوي او هغه چا چې افغانستان سره خصوصا اوسني نظام اسلامي امارت سره مثبت اړیکې او دوستانه نه ده جوړه کړې او هغوی کیدای شي ورځ په ورځ نور هم په انزوا کې واقع شي او هغه ګټې هغه چا ته ورسیږي چې هغه دوی ته بیا ډېر تاوان کوي. هغه چا چې نه دي غوښتي له افغانستان سره ښه روابط ولري هغه څه تاوان کړی؟ لکه امریکا چې نه دي غوښتي چې افغانستان سره ښه تحمل وکړي او ښې اړیکې جوړې کړي. تحمل یې دا دی چې ګټې د هغه چا لاسته راغلي چې هغه د امریکې دشمنان دي، ګټې د هغه چا لاسته راځي. نو افغانستان سره تحمل نه کول دا د دوی دشمن قوي کیږي، دوی ته دشمن قوي سو او دوی ځکه د افغانستان څومره دغه توازن ساتلی چې له امریکې او د دوی له رقیب ټولو سره باید ښه روابط ولري؟ افغانستان همیشه دپاره د اولې ورځې نه چې خصوصا اوسنی نظام امارت اسلامي نه 15 کاله راغلی دی، ټول دنیا سره یې ښه روابطو غږ کړی دی، د حسنه روابطو غږ یې کړی دی، هر چا ته یې د احترام متقابل غږ کړی دی او دا همیشه دپاره یې اواز کړی چې افغانستان په ټول د تاریخ کې د جنګ نه ستړی دی، نه غواړي چې افغانستان جنګ وکړي چا سره، نه غواړي افغانستان چې د افغانستان خاوره د چا په ضد باندې استعمال شي او د افغانستان نه د چا د امنیت خرابېدلو تهدید هیڅ چاته به هم نه وي متوجه. نو دغه خبره چې امارت اسلامي کړې دی په دې 15 کلو کې ثابته کړې دی، په خپل خبره باندې ثابت قدم په تېرو 15 کلو کې باید د نړۍ او سیمې لخوا له افغانستان سره څه ترسره سوي وای؟ په دې 15 کلو کې چې دوی ما مخکې مې وویل چې دا سیلبین د نښې منځ ولي، دوی ډېر سیلبین دي افغانستان ته ګوري چې د افغانستان ورځ تر بلې ترقي زیاتیږي د هر لحاظ نه او افغانستان په خپلو خپو باندې ودرېږي. افغانستان د خپل عاید داخلي عایداتو نه په خپلو خپو باندې ودرېږي، اقتصاد یې ورځ تر بلې په اوچتېدو روان دی او افغانستان هغه چا چې ورسره ښه روابط ساتلي دي د هغې هغه د ښه روابطو مثبت لاسته راوړنې د هغوی معلومې دي، دنیا پرې باندې خبره دی او څه لاسته راوړنې هغوی لري د افغانستان نه هغه خوښ دي او کیدای شي په لږ وخت کې چې دوی دا څه حالات ګوري، دا پرونۍ ورځ د څلوېښتم د اسد ورځ چې دوی کتلی دی، دنیا چې دا ګوري چې د خلکو محبوبیت او د خلکو احترام د خلکو عزت ورځ په ورځ زیاتیږي او د هر طرف نه د هرې نګاه نه د خلک خپل هغه عایداتو باندې متکي کیږي او مشکلات له منځه ځي.
نو دوی به انشاءالله اوس په خپله کیدای شي عقل سر ته راسي او په خپله هغه د رسمیت پیژندنې وکړي او هغه مشکلات چې کوم دي هغه به هم حل شي انشاءالله. بهرنیو چارو وزارت وزیر اشاره هغې هیوادونو ته چې دوی د ډلو اشخاصو ملاتړ کې اشاره درلوده. ویل چې افغانان هغه وخت بریالي سوي چې شوار معلوم و د پردیو د اشغال دپاره، ولې کوم څه چې دوی کوي په هغه امکاناتو چې ونه سوی کولی اوس هیڅ نسي کولی چې تاوان ورسي. مثلا هغه اشخاص چې جګړه غواړي دوی ته د لوفر او د لوچک القاب وکارول. په ټول د دغه څلورو لسیزو کې چې افغانستان کې دوی غوښتل چې ناامني وي او جنګ وي او بخړي کې دوی پکې مایان نشي، ځکه په جنګ کې دوی ګټې دي. هغه چا چې په جنګ کې خپلې ګټې لیدلې او لاسته یې راوړلې، نو هغه نتیجه چې متقي صاحب خبره داره چې هغه نتیجه منفي وه، هغه نتیجه د افغانانو په مقابل کې او د افغانستان په مقابل کې منفي وه چې لوی لوی خلک وه. نن خو هغه واړه واړه ماشومان دي چې هغه د هر چا د نظر نه پریوتي دي او هغه داسې چیرې دي چې هغې افغانستان کې نتیجه منفي وه. ملت د افغانستان ته چې چا نتیجه منفي وي ازمودن راباز ازمودن خطاس، ملت چې په چا باندې نور اعتماد نه کوي هغه خلک هېڅ کلم امکان نه لري چې د پردیو ګټو د قرباني کېږي. خو د هغوی انتقاد دا و چې ولې باید موږ ته لوفر او لوچک وویل سي. نو خو دا خو د ټول ملت اواز دی، یوازې د متقي صاحب اواز نه دی، دا د ټول ملت اواز دی چې افغانستان پس د څلورو لسیزو امن راغلی، امنیت راغلی، خوشحالي راغلی، شفاخانې او زموږ کورونه به ټول په جنازو په وینو په ښارونو په وینو باندې رنګ و، شفاخانو کې مړي نه جهېدل. هغه حالت چې په دې حالت باندې بدل شوی دی چې څلور لسیزې پس په افغانستان کې یو امن راغلی، احترام راغلی، ازادي راغلی، استقلال راغلی، هر چا عزت پکې خوندي دی، حتی چې د حیواناتو د طیورو اگر سیاسي خلک خو څه کوي، انسانان خو څه کوي چې هر ګوند سره تعلق ساتي. سیاسي ګوندونه او خلکو په افغانستان کې نن اوسېږي، تاسو یې ګورئ هر چا دپاره د استقلال او د ازادۍ د سوکالۍ د ښه شپو تېرېدلو زمینه مساعده دی. نو ځکه افغانان هغه چا دپاره چې هغه اوس د دغه نظام چې امن راغلی، استقلال راغلی او استقلال مو په ډېرې عظیمې قربانۍ باندې لاسته راوړی دی. نو ملت د افغانستان که هغه زنانه دي که نارینه دي، پرون چې تاسو په کومه جذبه باندې ولیدل هغوی دا راوتل د ملت پرون که هغه زنانه دي که نارینه چې راوتلي دي او په ډېره مینه باندې دغه ملت راوتلی. دې معنا دا رهي چې د هغه لوچک او پوچک په مقابل کې ټول ملت ولاړ دی چې غواړي چې بیا د افغانستان هغه امنیت خراب کړي، کوم امنیت چې دا 15 کاله افغانستان ته راغلی دی. نه غواړي ملت د افغانستان څخه نور هغه امنیت بیا خراب شي، نه په جومات کې امن وي، نه په مکتب کې امن وي، نه په بازار کې امن وي. اوس الحمدلله امن راغلی، ملت امن خوشحاله دی، انشاءالله ټول مشکلات به خدای حل کړي. اقبال صاحب راځم د ډاکټر زلمي خلیلزاد خبرو ته چې یو راته ځواب کې. اوله خبره دا و چې امریکا باید افغانستان په انزوا کې پرې نږدي. دغه خبره باید د امریکې دپاره څه پیغام ولري یا څنګه مشوره ده؟ مننه راځه محترم خلیلزاد د عیني واقعیتونو په نظر کې نیولو سره دغه مشوره د امریکا د پالیسي په اساس باندې په ځای باندې پر نظر ورکړی دی او دغه نظر ورکول د امریکا د لپاره د لارې خلاصولو په خاطر د امریکا ته دا بهانه په لاس ورکوي چې د امریکا ډیپلوماټان باید د افغانستان له خارجه وزارت سره د تعامل لاره ونیسي. دوی په دې پوهېږي چې افغانستان په داسې یو جغرافیاوي موقعیت کې قرار لري چې هغه د چین او د روسیې د ایران او د هند او پاکستان ترمنځ هغه اساسي نقطه او د نړۍ بام حیثیت لري. د افغانستان کې د غرونو د پامیر د غرونو دغه ځایونه دي چې هغه کې د اساسي سلاو څخه د ساتلو د تونلونه ایستل کېږي او د اساسي سلاو ساتلو دغه مرکزونه جوړېدلی شي. په دې خاطر د افغانستان له نظر نه اچوي، هېڅکله نه غواړي چې د دوی له طرفه څخه افغانستان فراموش شي او افغانستان تنها د روسیې او د چین په اختیار کې ورکړي. دوی کوشش کوي چې خپل سیاسي حضور په افغانستان کې باید ولري. اقبال صاحب زلمی خلیلزاد وایي چې نه پاملرنه د امریکې لخوا افغانستان ته د امریکې عریفان تقویه کوي. هدف یې له دغه عریفانو څخه کوم هیوادونه دي؟
خو د واړو هیوادونو سره کار نه لري، هغه چین له روسیې سره کار لري. چین د روسیې د ایران د دغه هیوادونو سره دوی سره کار لري. هغه وایي چې چېرته امریکا په افغانستان فراموش کړي، افغانستان سره خپل اړیکې تامین نه کړي، په افغانستان کې خپل سیاسي حضور ونه لري، هغه میدان دې ته خلاصېږي چې هلته روسیه خپل چینلونه خپل اړیکې پراخ کړي، چین هلته خپل دغه ریښې وغځوي او خپل امکانات پراخ کړي. بیا سبا بله ورځ بیا د پامیر له لوړو څوکو څخه زما په ضد باندې همدغه نقطې استعمال کړلی شي. نو ځکه نه غواړي چې افغانستان له لاسه ورکړي او دا یې پر خپل ځای باندې دقیقه نه ده چې اوږدار ده، بلکې د یو بلې پالیسي یې خاص ده. درنو لیدونکو دمه لرو. بیا هم بخیر لاس. نن افغانستان امریکې ته ډیر ضرورت لري که امریکا افغانستان ته؟ اصلي خبره خو دا ده چې دا ټول دولتونه یو بل سره تړلي دي. موږ هېڅکله داسې نشو ویلی چې دغه دولت زیات په دې پورې تړلی دی. څومره چې امریکا د افغانستان ساکوجوشي موقعیت ته ضرورت لري، د افغانستان څخه خامو موادو ته ضرورت لري، دلته د خپلې سرمایه ګذاري د اچولو لپاره بازار ته ضرورت لري، هغومره افغانستان د امریکا ټکنالوژي ته، د هغې ساینس ته، د هغوی پرمختللي پروژو ته، هغو ته ضرورت، سرمایه ګذاري ته ضرورت لري. افغانستان هم په خپل ځان باندې اقتصادي لحاظ په خپل ځان متکي هېواد نه دی، د خارجانو سرمایه ګذاري ته محتاج هېواد دی. افغانستان کې تر اوسه پورې لا ډېر کسان په مرستو باندې هغوی متکیه لري، یعنې په خپل ځان باندې متکي نه دی. نو موږ هم دې ته ضرورت لرو، موږ هم دې ته نړیوالو سره پراخې اړیکې ولرو، خو هغه پراخې اړیکې د متقابل احترام په درلودلو سره، د یو د بل د ګټو په خوندي کولو سره. امریکا به خپلې ګټې دلته ساتي او موږ به خپلې ګټې دلته ساتو. د امریکا سره په دوستي کې موږ هم ګټه لرو او امریکایان هم همدارنګه په دې کې خپله سیاسي او نظامي ګټه لري. مهرباني. مننه کوم. حمید زوی صاحب، پرون د خلکو او د حکومت ترمنځ د 40 اسد منځني کوم سوالونه حل کړل د سیمې او د نړۍ دپاره؟ یو خو ګوره علیزی صاحب د منطقي سره او د نړۍ سره تقریبا ډیر سوالونه اوله نه حل دي، خو دا چې بیا هم دوی بعضې سیاسي ملحوظات او بهانې او دا مسایل تراشي او لټوي او داسې مسایل راپورته کوي. د اسلامي امارت یعنې د افغانانو ترمنځ د نفاق مسله او د افغانانو ترمنځ یعنې دا د ټول شموله په نوم یوه کیسه چې دی رغه کوي، ګویا دوی داسې یو ابزار اپشن یعنې داسې یو پولیټیکل یو سناریو منځته راوړله چې دلته وښیي چې دغه اوس اسلامي امارت چې ده یعنې دا په زور قابض او د خلکو نه لرې او په خپله خوښه باندې مخې ته یو تلونکی هغه ده او داسې مسله. نو 40 د اسد یو ځل بیا دوی ته ثابته کړه، یو ځل بیا د دوی افواهات او د دوی تبلیغات بیا ورخنثی کړل چې نه داسې نه ده، دغه نظام دا د خلکو د ارادې تمثیل ده، د خلکو د منځه ده، دلته مشر او کشر دا ټول یعنې دلته د تقوا او د ایمان په خاطر احترام او دا مسایل شته. نور یعنې ته ګورې چې وزیر د دفاع ده خو یو سپین ږیری یو عالم هغه چې ورسره ناست وي هغه په چوکۍ ناست وي، وزیر د دفاع خوا کې څنګ ته لاندې په ځمکه ورسره ناست وي که نه. نو الحمدلله د افغانستان هغه عنعنات او هغه راژوندي کېدل او د دې تر څنګ نړۍ ته منطقي ته دا پیغام ورکول چې افغانان یو موټی دي، یو انسجام کې یعنی په یو پلان په یو تدبیر باندې مخې ته روان دي او هیڅکله تاسو نشئ کولی چې د پرون ورځې لپاره 2 تصویره وړاندې کېدی. یوې خواته هغه خلک چې جمع جوش ته خوشحاله وو، د افغانانو یووالي ته خوشحاله و، چیرته خوشحالي ګوري. بل اړخ ته د افغانستان مخالفین یا هغه څوک چې منفي مسایلو پسې ګرځېدل. بیا یو ځل نړۍ ته منطقي ته دغه پیغام ورسوله چې افغانان په یوه ټغر باندې راټول دي، د یوه تصمیم لپاره په ګډ فکر او مشوره باندې مخې ته ځي. زه علیزی صاحب یو شی درته وایم، دغه د تیر د جهاد په دوره کې یعنې پاکستان ته بعضې فرصتونه لاسته ورغلل که نه، یا د تیرې ادارې په وخت کې هم بعضې فرصتونه پاکستان ته په لاس ورغلي و، لوبول به یې، اما اوس هیڅ داسې امکانات نشته. یعنې هلته په مسایلو کې هغه کې ډېرې خالیګاوې. نن ته ګورې د شیخ صاحب امیر المؤمنین فرمان چې راځي، زه نه کوم تشویش لرم او نه کوم هغه لرم. علت څه ده؟ علت دا ده چې زه وایم چې شیخ صاحب د ځان نه هیڅ شی نشي ماته رالیږلی او نه یې رالیږي.
څه چې اسلام وایي په اسلام یعنې الله نه عالم نور څوک شته الله چې کوم شی ما لپاره خوښ کړی دا همغه شیخ صاحب راته وایي دلته ماته وایي چې دغه مسایل وکړي ټول ناول تیره اداره کې یعنې د ښځو حقوقو مسله او دغه شیان غږوله اوس پوهنتون د ده لپاره په کور کې ده چې یو زنګ وهي هلته تا ته وایي چې په زور هېڅکله نکاح نشي کوی د کور کې دې ته هغه څه ورښودل کېږي چې د دې رښتیا حق ده په اسلامي دایره کې او دې رښتیا هم یعنې د هغو څه د دې عفت او ستر لپاره په مکمله معنا یعنې هغې ته کتنه شوې ده نن الحمدلله اسلامي امارت 5 کالو کې نړۍ ته بیا دغه یادوري او دغه څه ور وکړله چې هېڅکله د افغانستان خاورې لپاره نوره بد نیت کتل لري ځان لپاره د زوال ده زه علیزی صاحب خلیلزاد وایي چې هر هغه چا چې د افغانستان نه یعنې مخ اړولی خصوصا امریکې ته چې اشاره کړې ده دا یې بېڅنه نه ده کړې خو الحمدلله زه هم داسې خوشبوره سیاست مې مخې ته نه ده وړی د روسیه سره مې تفاهمنامه او یوه کیسه تړون او شیان منځته راغله کوم به ضرورت ده سیاسي مصلحت ده مخې ته به ځمه خو د دې په بیا دې ته متوجه یم چې داسې نه چې روس ما بل رقم لوبول غواړي یعنې په راتاوېدو ما ویل چې که بل څوک غواړي راشي په متقابل احترام باندې ولاړه اړیکه غواړي د افغانستان سره ولري نور هم داسې ډېر تفاهمات تړونونه شته مخې ته دې راشي ما هېڅکله هند د پاکستان پر قبال کې پاکستان د هند پر قبال کې امریکا د روس پر قبال کې روس د امریکا پر قبال کې هېڅکله نشي استفاده کولی دا وجه دا د علت دا ده چې نن زه خپل برخلیک په خپله خوښه باندې ټاکم په خپل تصمیم ټاکم په خپلواکي لرمه که دا مې نه لرلی نو نن زه مجبور وم چې د امریکا په تضاد باندې چارې ترسره کړم یا د روس په تضاد یا د پاکستان لپاره د هند په تضاد یا د هند لپاره د پاکستان په تضاد دفاع وزیر پاکستان ته اشاره درلوده چې له دې وروسته له پاکستان سره حساب شوي قدمونه اخلي دا څه معنا ورکوي حساب شوي به دا معنا چې تر ننه پورې موږ سیاسي مصلحت لپاره ډېر ولیده هر تاسو ته مو ټول فرصتونه درکړو هغه هم درکړ او تا بیا هم د هغې نه یو بل رقم سوی تعبیر کولو بل رقم دې غوښته اما نور دا چاره نشي کولی نوره چې هر یو پلان ته د افغانستان په قبال کې په میز باندې ږدي افغانستان به ستا په قبال کې 10 پلانونه هر څه ته آمادګي شته بدون له شک نه ګورې زه یو شی درته ووایم د هلته په پاکستان کې باور دې وشه همدا اوس هم افغانان ډېر ښه خلک دي باننګه خلک دي او دا اسلامي امارت ډېر زیات ګذشت کوي که چېرته دوی اسلامي امارت هغه قطعه چې رښتیا م ووایي چې پاکستان نه چې ته نه ترېږې نو رښتیا دې بیا ړنګومه والله که ډېرې مودې کار وي ځکه چې پاکستان نه ملت په دا حد کې په عذاب راغلی ده په دا حد کې رسېدلی ده یعنې تیار بروت وایي تیل وایي هر عملا دومره حد کې جمع شوي دي چې داسې وړکی تیلی ورته ضرورت لري اما افغانان بیا هم دا نیت نه لري خو وزیر دفاع ورته وایي چې بس نوره محاسبه قدم در سره کوم ته یعنې دا لوچکان یعنې کڅک رقم چې زما مشر هم ورته ویلي دي دغه چې را ایخوا دیخوا کوي زما سره هم ډېر ابزار شته زه یې نه استفاده کوم ډېر څه شته یعنې داسې څه شته چې په نړیوالو اصولو کې به منلي قدمونه وي زه که هغه واخلم در سره بیا هم ته په زوالي اما بیا هم زه هغه نه اخلمه یعنی په نړیوالو اصولو کې منلي ته چې د یوې ټولنې حق نه ورکوي او جبر او یعنی ظلم پې کاږي هغه یو چېرته سیمه وړي هغې ته که زه ځای درته ورکړم بیا هم ته په زوال سره بس پای ته رسو امیدزوی صاحب څه باید وکړي اسلامي امارت له دې وروسته اسلامي امارت لله الحمد ډېر ښه تر اوسه پورې مخې ته روان ده بیا هم موږ په اقتصادي سوژو باندې ځکه چې دلته نن د نړۍ سره بل هیڅ نشته فقط اقتصادي فشار بل هیڅ ابزار دوی په لاس کې نه لري نو موږ هم د اقتصادي سوژو باندې ډېر تمرکز کول داسې برنامې منځته راوړل الحمدلله اوس کوشتپې کانال یعنې دا چې سرته ورسېږي زما ډېرې مسایل ورسره حل کېږي خو په اقتصادي سوژو باندې د لا کار وشي بیروکراسي که لږه څه شته وي دا هم یو نوع فساد ده د دې پر وړاندې جدي مبارزه کول یعنې کار ورته کول یو ښه سیستم نور هم داسې ښکلی سیستم رامنځته کول د دې لپاره کار کول به د اسلامي امارت او د افغانانو انشاءالله لا د پرمختګ مصیب کړي افغانانو حکومت ته څه کول پکار دي چې ګډ مخ ته ولاړ شي جناب علیزی صاحب ازادي مو اخیستې دی د ټوپک او د جنگ او د خپلو غوښو د وینو د شیندلو په مقابل کې ازادي ساتل د ملت او د حکومت لپاره د امارت او د ملت لپاره ازادي ساتل په علم او په قلم باندې کیږي او په وحدت او په یووالي باندې کیږي
امارت اسلامي د خپل علماو مشرانو سیاسیونو ملت ټول ته مخه کې سره لاسونه د سره یو ته بل ورکي وحدت یووالی دی وکړي چې هغه تیرې تجربې بیا تکرار نشي او څومره چې کېدلی شي نظام سطح تعلیمي د افغانستان د اوچته کی چې د استقلال او ازادي وساتو ځکه اوس هغه ټکنالوژي دی او هغه مدرن اسلحې او پروګرامونه دي چې باید موږ آینده کلونو کې چې د استقلال او د ازادۍ ورځ لمانځو خپل هغه څه نړۍ ته او خلکو ته او ملت ته وښیو چې څه ملاسته راوړي دا کېږي په علم او په تعلیم باندې نو سطح تعلیمي د اوچته کې قلم د افغانان ملت نور کار وړي. اقبال صاحب بس پای ته رسو په څو ثانیو کې له ولسه څه غواړئ او اسلامي امارت باید څه وکړي؟ د ولس دنده خو معلومه ده چې د خپل حکومت څخه ملاتړ وکړو. د حکومت دنده دا ده چې د خپل ولس لپاره خدمت وکړي. د ولس د حکومت لپاره دا لازمه ده چې د دې لپاره چې خپل مکمل ازادي ته ورسېږي ټول پلانونه باید منظم تنظیم وکړي چې تر څو پورې چې خپل اقتصاد خپل ډوډۍ خپل پیدا نه کړو، خپل اقتصاد خپل ونه چلو، خپل فابریکې خپل ونه ګرځو، خپل قانون راونه باسو، یو غوی لپاره مسلکي کادر ونه روزو، مسلکي کادرونه ونه لرو، مسلکي روزنه ونه لرو. زموږ هیواد بشپړه ازادي خپلواکي دا څه نشي راوړی. بشپړه خپلواکي او ازادي د یو تنها د بهرنیانو عسکرو ایستل نه دي. بشپړه ازادي د اقتصادي پیاوړتیا، ملي ازادي، د خلکو فکري ازادي او د قانون په وجود کې د خلکو مسؤلیت او د خلکو ته دغه اطمینان ورکول پکار دي چې دوی د خپلو طبیعي حقوقو څخه برخمن دي او د خپلو ادعاو د غوښتنو لپاره آزاد او مستقلانه محاکمو ته مراجعه کولی شي او محاکم د هغوی عرض واوري. همدغه اساسي دنده او وظیفه ده چې په هر حساب باندې موږ تکمیلېدلی شو. مننه اقبال صاحب، شیخ صاحب، حمیدزوی صاحب او درنو لیدونکو تاوده بحثونه پر همدې ځای پای ته رسیږي. د سرلوړي په ځان بسیا او یو موټی افغانستان په هیله د خدای په امان. له لیدلو مو مننه.